دوستانو دا کس وایي ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولیدلو. دوستانو دا کس دا خبره کوي، نو د خبره کې څومره حقیقت دی چې دوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولیدلو. نو څه چل وشو، څه واقعات وشو، راځئ دا ویډیو ټول په تاسو باندې هم ګورم. دوستانو راځئ تاسو اول د دې کس دا خبرې واورئ چې دا څه وایي، د هغې نه پس زه خپل ریاکشن هم کوم. راځئ تاسو د دې کس دا خبرې هم واورئ. یو ورځ زما ویلی خو نشم، بیا به په میډیا ویم، نو زما خلک په ما اوس دی وخت کې په ما ډېر خلک دغه کوي که نه، زما د په دې سپارو قسم وي او حق او روجه ده، څوک دې له دروغ وایي که نه، خدای پاک دې په دې ومځمکه دننه کړي. نو ما یو خوب کتلو، زما پلار د خدای وبخي د روژې 15مه ورځ وه، نن نواله 2014 کې ما یو خوب کتلو. اوس په ما ته پته په ما په دې وخت کې دغه کوي، ته خو نه مولای او نه دغه په میډیا ما دا بیان نه ورکول، اوس یې ورکوم، ښکاره وکړم. نو ما یو خوب کتلو که نه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما یو خوب کتلو، زمونږ خپل جومات دی که نه، عمر فاروق مسجد دی، نو زه هلته ولاړ یم که نه، جومات مخه کې ولاړ یم. اوس زه خوب کې لګیم، سهار لمونځ مې کړی او یو کس ما ووایي کوڅه کې، نو زه دې ضلع ځه او څنګه زه لاړ شم هغه ضلع منځ کې ادیرو منځ کې خلک وایي، یو کس وایي زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم د رحمه بابا کتل، زه ډېر ځمکې له ځان وام، زما د په دې سپارو قسم بیا یم، زما د الله په ذات قسم، څوک دروغ وایي خدای پاک د تباه برباد کړي، خدای پاک د نیم سکند هم نه ورکوي. نو خلک وایي نبي صلی الله علیه وسلم دیدار یې چا وکړه، هغه دواړو جانو جنتي. زه دا ویم زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم دې کتلی دی، نو زه بیا څنګه نه وینم؟ اوس زه رحمه بابا کتلی او زه یې نشم لیدلی، اوس په ما راپاره لګېدلی او منځ کې کرسۍ خورې شي او دمکي کرسۍ. دوستانو دا ویډیو دا په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل او ما چې تاسو سره هم شریکه کړم. اوس د دې نه الله خبر دی، والله اعلم چې څه چل شوی دی. خو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. سید جان افیشیل چینل سره هم سبسکرایب کړئ. اوس ما د راکې اجازه تو، تلوي الله په امان.